عزتمنو دا واقع مې په 4 کتابونو کې ولیدله. امام غزالی رحمه الله رنګه لوړ شخصیت په خپل کتاب احیاء العلوم کې هم لیکلی. هغه واقع داسې ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې په یو کور کې هغه کور 2 چته و. په لوړ چت کې کور والا او خپل خاوند اوسېدل. په لاندې چت کې د هغه کور والا پلار او مور اوسېدل. یعنی لوړ لور و زوم اوسېږي، لاندې سر و خواشه اوسېږي. هغه وخت خو داسې چتونه به نه وه لکه دا اوس چې دومره ماډرن او لوکس چتونه دي، هغه به داسې ساده غوندې وله. نو کله چې خاوند کلی پر سفر باندې د خپلې کور والا ته ټول ضروریات پوره کړه او دا یې ورته وویله چې د دې کوره څه به د بندې نه وځي، په دا کور کې دننه کښېنه. بس دی ولاړ، ضروریات یې ټول ورته پوره کړل. څو وخت بعد د دغه زنانې پلار ناجوړه سو. دې را منډه نه کړه چې ژر ژر راسه د پلار پوښتنې. ګوره یار د غځې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري او بیا پلار. لیکن دا خاون منع کړې وله، دا په دې پوه چې د خاون منع دا د الله منع ده په جایز کارونو کې. دا د شریعت منع ده، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع ده. خاون خو نه ویني، الله خو ویني، خو شریعت ورته وایي چې د خاون اطاعت وکړه. دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیغام ور واستاوه، ولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خاون خو زه منع کړی، که چیرې ته ماته اجازه راکې نو بیا به خاون اعتراض ونه کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل نه، د خپل خاون خبره ومنه چې هغه څه درته ویل. څو وخت تېر سو، هغه پلار یې مړ سو، وفات سو. دا زنانې را منډه نه کړه. ګوره د دې زنانو ذهن ناجوړ و چې د خاون خبره نه منل، د هغه نافرماني کول، دا د الله نارستیا ده، دا د پیغمبر علیه السلام نارستیا ده. خاون خو نه په خبرېږي، که دا راسې وی ګوري څوک په خبرېږي. هغه شپو کې خو ټلیفونونه هم نه وو چې ټلیفون یې ورسره کړی. دا زنانې دومره برداشت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پیغام ور واستاوه، ولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار وفات سو، لوړ به ورخېژولی نه سو، ما ته دومره اجازه راکړه چې زه د آخري دیدار وکړم، او زه خاوند منع کړی چې د دروازې د بندې به نه وځم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې مه وځه. هغه زنانې برداشت وکړي. کله چې دا جنازه واخیستله، پټ یې کړي دا مړی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زنانې ته پیغام راواستاوه چې ستا د پابندي د وجې څه ستا د پلار بخشش الله وکړي. څومره غټه خبره. اوس د پلار مخې لیدلی وای نو څه به سي. دا څومره غټ زیری دی چې دا لور خبره سوله چې زما پلار الله جنتي کړي، الله ګناهونه ور معاف کړل، الله وبخشي. نو زه به دې خوندو ته وایم و دې زنانو ته وایم چې تاسې د پلار کره رالاست، بس بیا نو د بازارو په خوا منډې مه وئ. یو خو دا بوډیانې سپین سرې نه دي، دې هم دا نورې ډېرې خرابې کوي. بس 3 شپې راغلي، 4 شپې راغلي، بس سپین سرې د مخه دا په پسې آت کوان باندې وځه، په آت کوان ننوځه. یا نن دا کرم یا نن دا کرم، چې هر ځای له ځای خپل خاوند ته ټلیفون ورکوه چې زه ما ته اکا ډوډۍ کړې ده، ما ته ماما ډوډۍ کړې ده، ما ته امه ډوډۍ کړې ده، ما ته ترو ډوډۍ کړې ده، یا زه بازار له ځم شی رانیسم، ستا اجازت. که خاوند اجازت درکړه بیا اوس، که نه در ساعته به پر زنانه لعنت وري در کومه وخته پورې چې دا کور ته راځي چې د خاوند بغیر اجازې ورته وي. د مور و پلار اجازه معتبره نه ده. ټیک دی چې د پلار ود سوی نه وي، د هغوی اجازه به اخلي، لیکن چې واده سوله بیا د خاوند په اجازه به وځي، ځکه پر زنانه د ټولو څه زیات حقداره خاوند. نو که دا معمولي خبرو خیال وساتې، اوس په یو ټلیفون مو نو ستا څه اوس چې ته یې ور وکړې وه زه د فلاني کره مېلمه یم، ستا اجازه ده، هغه به هم خوشحاله سي، په زړه کې به نور ستا عزت او احترام پیدا سي، قدر به پیدا سي، او بروسه او اعتماد به هم د باندې زیات سي.
کته او بس هلته لا نه یم دغه کړی و دلته به هم زه د ده څه پوښتنې کوم او داسې ده او داسې دي خپله مثلا بد اخلاقي د څه وسي نو بیا خو به خود ژوند پریشان وي که دا لږ معمولي غوندې باندې عمل وکړي ټوله ژوند به مې ښایسته وي